کورونا د وجې نه هر څه ډسټرب شول، خاص کر زموږ سټډي زموږ دونه ډسټرب شوه چې بالکل موږ په د کورونا اول لهر دویم لهر کې دا نه ډسټرب شو چې څه موږ یاد وو بالکل هغه داسې شول موږ نه بیخي هر څه هیر شول. پلار هم څه کار کولو هغه بیخي بند و، اقتصاد هم بالکل زیرو راغلی. ولې زموږ پرایویټ سکول هم فیسونه مو موږ ته فیس ورکول هم ډېر مشکل و. ولې چې خامخا چې اقتصاد بند شي کاروبار بند شي نو فیس به څنګه موږ ادا کوو. موږ سره ډېر ملګري وو، هغې د فیس وجو نه موږ ته پوښتنه وکړه ولې سکول ته نه راځې، ولې نه راځې. یو ورځ دوه ورځې درېیمه ورځ به هم پوښتنه وکړه، والله وایي کور مشکل دی. کال کووډ 19 چوټیانې وې، اکثره سټوډنټان له دې وجې نه لاړل. دلته بیا یې شپږ اته میاشتو فیس غوښتو، نو د چا وس چې کېده ورې کړې، که د چا وس چې نه کېده هغوی ووتل سکول نه. هغوی به څوک دکان کې شاګردان دي، څوک یو شګیچا، څوک رکشې چلوي، بس دا هغه کار. Very good. Sit down. Or some, we know the structure of sentence. What is the structure of sentence? Plus verb plus object. So we کله چې کورونا لاکډاون راغی نو معلومه ده چې ټول کم روزانه ډیلی ویج باندې مزدورانو کار کولو هغه خو ټول هر څه بند شول. نو د دې په وجې باندې دغه د کور خرچې ته هم دي مشکلاتو. نو د دې بچي او ماشومان ټول په کورونو باندې کېناستل او شپږ میاشتې لاکډاون نه پس دې سره بیا دومره فیسیلیټي یا دومره افورډیبیلیټي نه وه، نو دې وجې نه دې زیات ماشومان د سکولونه ډراپ شول او هغې د دې طرف ته مزدورۍ طرف ته سټریټ چلډرن طرف ته دې طرف ته مخه وکړله. کتابونه ډېر زیات پراته دي په کور کې، ګودامونه موږ سره ډک دي، خو څوک د کتاب په قصه کې نه دی او نه یې څوک کوي. همدې د وجې موږ کتابخانه ټوله ختمه کړله، بس اوس هم پکې دا سټیشنري او فوټوسټیټ ماشینونه ودرولي دي چې کتابونه نه خرڅېدل، بس کاروبار خراب و. دا زما شاګرد دی، د اوس د فری دغه کې و، دا دلته اوله کې نه اوس استادانو دغه غوښتل دا چې موږ ته به د کرونا والا پیسې راکوئ. نو بیا ډېر د غربت د وجې نه ما سره د کار کوي، هغه بس دغه پرېښوده. روزګار خو بس د صفر سره ضرب دی، د روزګار خو نشته د کتابونو، ډېر کم. هغه اول سر کې چې کم د مکتب شروع شي هغه ټیم کې شاګردان کتابونه اخلي او د هغې نه پس بیا 2 میاشتو کې 3 میاشتو سره څوک کتاب اخلي نه. پنځم کلاس کې مې سبق ویلی او بس چې کرونا راغی هغې د وجې بس موږ نه فیسونه غوښته او چوټیانې شوې. ویل چې تاسو موږ ته فیسونه راکوئ، بس بیا هغې د وجې موږ ووتو کې. ورونه مې رشکې چلېد، یو ورور مې د هغه مې رشکه چلېد. زه دلته کار کوم دې سره، زه ټوله ورځ دلته کار کوم. موږ خو همدا جوړېدل غوښته چې ډاکټر شو یا یو ځای ته خو ځان ورسوو.